بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار د افغانستان له لرغونو نفوس لرونکو او مهمو ښارونو څخه دی چې ښاري مدیریت یې تل د خلکو د پام وړ موضوع پاتې شوې ده. له کثافاتو، ترافیکي ګډوډۍ او غیر قانوني ودانیو نیولې تر خدماتو کې ځنډ، ناسمو پریکړو او د معلوماتو نشتوالي پورې دا ټول هغه څه دي چې خلک پرې اندېښنه لري. په داسې حال کې چې د ښاري حکومتولۍ بنسټونه باید د خلکو غږ واوري او شفاف خدمتونه وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې د کندهار ښاروالي مطبوعاتي دفتر تر کومه برید دا مسؤلیت پوره کړی دی. د دغو او نور مهمو موضوعاتو په اړه نن د کندهار ښاروالۍ د مطبوعاتو مسؤل سیف الله حسن سره مرکه کوو، څو له نږدې پوه شو چې خلکو ته څه ویل کیږي او په څه عمل ترسره کیږي. درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. زه حمید الله ارزو یم، تاسو څېړنې خپرونه ګورئ. عاصم صاحب ته هم ډېر ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی یم. که پیل له دې وکړو چې تېر کال کندهار ښاروالي څومره پروژې درلودلې؟ ډیره زیاته مننه ښاغلی لازوی صاحب. زه هم تاسو ته او د یک تلویزیون ټولو درنو کارکوونکو او لیدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به په خیر تېرېږي. راځو ښاغلی لازوی صاحب یادونه مو کړه چې کندهار ښاروالۍ تېر کال څومره پروژې درلودې. تېر کال موږ 29 انکشافي پروژې پلان کړې وې، دا په مختلفو برخو کې وې. د څومره بودیجې په لګښت سره؟ تېر کال موږ بودیجه چې وه 583 میلیونه افغانۍ بودیجه راټوله کړې وه. په دې کې مو 80% په انکشافي برخه کې مصرف کړی. نور 10% مو چېرته مصرف کړی دی؟ 10% خو بیا داسې چې هغه د کارمندانو معاشات دي یا نور د ښاروالۍ کوم مصارف چې دغه دي، او تقریبا 80% چې موږ مصرف کړی دی هغه په انکشافي برخه کې وه. کومې پروژې مو درلودې په تېر کال کې؟ په کومو برخو کې ولې؟ پروژې مو تېر کال په مختلفو برخو کې وې. ځینې پروژې د سړکانو د جوړولو په برخه کې وې، د مندونو کانالونو په برخه کې وې، د ښار د ښکلا په برخه کې لکه مثلا د تنظیف برخه وه، د سرسبزي برخه وه، د ښار د تنویر برخه وه. په دې برخو کې وې. د کوڅو کانالونو د چریو جوړولو په برخه کې وې، د بندونو یا چک ډیمونو د جوړولو په برخه کې وې. په مختلفو برخو کې مختلفې پروژې وې. کوم پروژې ولې چې تر ډیره برید هلته تاسو لاسته راوړنې پکې درلودلې؟ د سړکونو په برخه کې چې تېر کال څومره پروژې وې هغه تقریبا د ښار په 11 برخو کې په 11 سیمو کې موږ سړکونه رغولي وه، چې دا تقریبا د هرې سیمې د سړکونو اندازه چې د بیا تفاوت کوي. 11 سړکونه رغول سوي دي. تر ټولو لوی سړک چې هغه کندهار ښار کې ورغول سو د شکاپور دروازې سړک و. په 1402 کال کې کار شروع سو او د 1403 کال تر وروستي پورې کار بشپړ سو. ډېره لویه پروژه وه، تقریبا 200 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی په دې سړک باندې، او دا د 2.7 کیلومتره په اوږدوالي او 40 متره په پلنوالي سره دا سړک په اساسي ډول ورغول سو. د ښار د 15مې ناحیې اړوند د زابر غاړې سړک تقریبا 2.5 کیلومتره سړک دا و، او په څنګ کې بیا د 2.5 کیلومتره په اندازه سره محافظتي دیوال یعنې سنګکاري هم اوس چې دا زابر تېر سوی و. په دې ټوله اندازه دیوال هم ورته سنګکاري سو تر څو دغه د سړک د تخریب مخه هم نیول سوی وي د اوبو تېرولو په وخت کې، او هم دا زابر ته د موټرانو موټرسایکلانو د لوېدلو مخه هم نیول سوی وي. د ښار د 6مې ناحیې اړوند مو یو بل مهم سړک ورغوی، 2 کیلومتره اوږدوالی و. د ښار په 6مه ناحیه کې د دې محسوس په نوم سړک و. نور ځینې سړکونه وه چې هغه بندې لارې مو سره وصل کړلې. مثلا سړکونو 2 سړکونه به په ډېره لنډه فاصله کې سره وصل سوه. یو خو به چې دا سړکونه وصل سوه، یو ډېره لاره به په دې سره کمه سوه، تقریبا 2 کیلومتر 3 کیلومتره لاره به 100 مترو ته راغله یا به 1.5 مترو ته راغله. او بل دا چې پر کومه سیمه پر ډېرو سیمو باندې د ښار بېنظمي کمه سوه، ډېر زیات چې پر هغه کومو لارو چې به مخکې رش پر هغو باندې به ډېر رش کم سو. نو دغه لارې چې سره وصل سوې عامو هیوادوالو ته ډېره اساني رامنځته کړل، هم د ډېر بېروبارو د بېنظمۍ مخه ونیول. ولې لا هم شکایتونه شته دي؟ د کندهار ځایي اوسېدونکي وایي چې د ټنډو کپر سړکونو له امله، د ویجاړو سړکونو له امله دوی هلته ژوند سخت شوی ده، ستونزې ورته راپورته شوې دي. تاسو یې ستونزې اورئ؟ رښتیا هم د سړکونو د تخریب په برخه کې هغه سړکونه چې په تېرو کلونو کې رغول سوي وه، حتما د مختلفو عواملو له کبله هغه تخریب سوي، کانډو کپر سوي وي. په دې برخه کې موږ هر کال یو پروژه 1 څخه تر 2 پورې پروژې پلي کوو. تېر کال مو تقریبا دغه تخریب سوي سړکونه چې ترمیم کړل 15,000 متره مربع په اندازه سره وه. د ښار په مختلفو سیمو کې چې هغه ډېر خراب سوي وه، هغه سړکونه بیا ترمیم سول. اوس فعلا په دغه کال کې چې اوس فعلا هم یو پروژه اعلان ته سپارلې ده
تقریبا په لنډو ورځو کې به د دې پروژې د ترمیم چارې هم پیل سي او هغه سړکونه چې په ښار کې تخریب سوي دي هغه به ترمیمیږي. یعنې د خلکو شکایتونه او ستونزې اورئ تاسو؟ حتما اورو. د خلکو دا ستونزه شته ده؟ بالکل دا ستونزې شته او ښاروالي خپلو امکاناتو په کتلو سره دې ستونزې ده یوازې دا برخه کې نه په هره برخه کې چې ستونزې وي ښاروالي دې ته متوجه ده چې د عامو ولس ستونزې حل کړي. د سړکونو ترڅنګ د پیاده رو او د کوڅو په برخه کې هم څه کړي دي؟ کوڅو رغول او جوړول په برخه کې د سړک د پیاده روونو په برخه کې هم د ښار په مختلفو برخو کې مختلف سړکونه هغه رغولي دي. مثلا دا یو رقم خښتې دي داسې ښایسته خښتې دا سړکونه تقریبا د یو لوی پیاده رو چې موږ تېر کال ورغوی هغه د ښار شپږمې ناحیې اړوند د ډنډ څلور لارې سره موقعیت درلودی. دا نور کوچني پیاده روونه د ښار په مختلفو برخو کې وه او د کوڅو د رغولو په برخه کې تېر کال د ښار په مختلفو برخو کې موږ تر 100 زیاتې کوڅې رغولې دي. 100 زیاتې کوڅې تقریبا په مختلفو سیمو کې په مختلفو ناحیو کې نه په مختلفو برخو کې د ښار هغه تر 100 زیاتې کوڅې وي. هره کوڅه تقریبا په اوسط ډول د 100 څخه تر 1.5 مترو پورې د اوږدوالي په اندازه او په څنګ کې چې چیرې کوڅې رغول کېږي د اوبو تېرولو لپاره د چریو جوړول هم ورسره شامل دي. یعنی په مختلفو برخو کې چرۍ هم د کوڅو چې کانکریټیږي تر څنګ یې چرۍ هم جوړیږي. دا کارونه په څومره وخت کې سرته رسولي دي؟ په تېر کال کې و که په تېرو 3 کالونو کې؟ نه دا یوازې د تېر کال و چې تېر کال کې هر کال همدغسې ښاروال چې پلان جوړوي انکشافي پلان جوړوي دا د تېر کال 29 پروژې په هغو کې ځینې برخې د دغه کوڅو کانالونو هر کال پلانونه تغییرېږي او بدلون کوي؟ هر کال ځان ته د پروژې تعداد ټاکل کېږي ټارګېټ ټاکل کېږي چې اوس مثلا تېر کال موږ څومره پروژې پلان کړي وي څومره تطبیق کړي دي او سږ کال مو څومره پروژې پلان کړي. هر کال د پروژې تعداد او سیمې فرق کوي. د بندونو جوړول په مقطع کې تاسو څه کړي دي؟ کوم کارونه دي چې سرته رسولي دي؟ ښاغلی لازوی صاحب د بندونو جوړولو په برخه کې د افغانستان په سطح خو ډیر کار وسو. په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې حد اقل یو د اوبو کوچنی چک ډیم یا غټ چک ډیم جوړ سو. کندهار ښاروالي په تېر کال کې د ښار په شمالي برخه کې 2 چک ډیمونه جوړ کړل. یو د ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم بند و. دغه بند په جوړولو سره یو لویه لاسته راوړنه دا وه چې کله به په ژمي کې به بارانونه وسول د ښار 6 ناحیې به د سیلابونو له خطر سره مخامخ کېدلې. 12,000 کورنۍ تقریبا کېږي چې دا به د سیلابونو له خطر سره مخامخ کېدلې. د دې بند په جوړولو سره د ښار د 6 ناحیو څخه د سیلابي اوبو مخه ونیول سول. یعنې 12,000 کورنۍ محفوظ سولې. بل تر څنګ په دا بند لاندې چې څومره سیمې دي دلته د اوبو سطح ډېره کښته وه. دا د ښار کندهار ښار لویه ویاله ورته وایي. دلته د اوبو سطح ډېره ده. د کندهار په نورو سیمو کې تر دې ځای کې ډېره کښته ده. د دې بند په جوړولو سره دلته تر ډېره حده د اوبو سطح هم رالوړه سوله. یوه ګټه دا وسوله چې د سیلابي اوبو مخه ونیوه سو. بله ګټه دا وسوه چې دلته د اوبو سطح ورسره رالوړه سول. او بله ښه خبره ده چې تېر کال بیا د دې بند په شاوخوا کې په سلهاوو مثمر او غیر مثمر نهالان کښېنول تر څو دا سیمه شنه سي او زرغونه سي او د عامو هیوادوالو د تفریح لپاره هم یو بل مناسب ځای پر دې لګښت څومره ولګېدلو معلومات شته د لګښت؟ تقریبا پر دې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. او بل کوچنی پروژې داخلي پروژې ولې؟ بلې بل کوچنی چک ډیم چې جوړ سو هغه د ښار هم په شمالي برخه کې و چې د میانکو په سیمه کې جوړ سو. هغه کوچنی بند و خو بیا هم پلان مو دا دی چې نور هم کوم سیمو د ښار په سیمو مختلفو سیمو کې کوچني چک ډیمونه جوړ کړو تر څو د اوبو سطح هم رالوړه سوې وي او د عامو هیوادوالو څخه د سیلابي اوبو خطر یعنې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. دغه 2 بندونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. ښه د دې ترڅنګ د ویالو د کانالونو په اړه که ووایو دا په مقطع کې هم څه کړي دي؟ د کانالونو مندونو پاتابونو د دې جوړولو په برخه کې هم تېر کال ډېر کار شوی دی. تقریبا د ښار 12 سیمې یعنې په 12 ناحیو کې په مختلفو برخو کې موږ په ځینو برخو کې د ویالو سنګکاري ترسره کړې ده. په ځینو برخو کې بیا د مندونو په برخه کې ډېر مندونه په اساسي ډول ورغول سو. یو طرف بل طرف یې سنګکاري سوي دي. هغه مندونه چې هغه د سیلابي اوبو په راتللې مخکې کله چې به بارانونو کې سیلابونه راتلله دغه مندونه چې خامه وه ډېر کورونه به یې تخریبوله. کورو ته به اوبه راوښتلې. اوس موږ الحمدلله په دې وتوانېدلو چې د ښار په 12 سیمو کې مو 12 مندونه او کانالونه ویالې جوړ کړې. بله لویه لاسته راوړنه چې موږ لرو هغه د ښار په مرکزي برخه کې احمدشاهي خندق ورته وایي. په تېرو کلونو کې دغه د کلونو راهیسې د دې خندق چې څومره عرض و هغه دا ډېر غصب سوی و
په دې وروستیو کې کندهار ښاروالي وتوانېدل چې دا خندقې په مکمل ډول د غصب څخه خلاص کړي. د دې پر سر ډېرې ودانۍ جوړې شوي، کورونه جوړ شوي وو، د اوبو تېرولو لپاره ډېرې نرۍ لارې جوړه شوې، پایپونه شان ښخ کړي وو، نور اوبه نه وي. کله چې به بارانونه وسه کندهار ښار به د ډېر د سیلابونو له خطر سره مخامخ کېدی، پر سړکونو به اوبه رااوښتلې، پر کورونو ته به اوبه ورتللې. دا سړک احمدشاهي خندق مدام د غصب څخه خلاص کړي او په دغه تېر کال کې بیا په اساسي ډول ورغوي. نو کله چې دا خندق جوړ شو، بیا د تېر کال موږ داسې کندهار ښار کې نه داسې خطر سره نه یو مخ شوي چې یا دې کورونو ته اوبه راوښتي او یا دې هم پر سړکانو باندې اوبه راوښتي. لږه حصه یې پاته ده، انشاءالله هغه هم رغوو. ډېره زیاته مننه. د مې ته به لاړ شو، بېرته به راوګرځو. درنو اورېدونکو، لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. ښه عاصم صاحب، وړاندې مو د ښار د ښکلا اړوند یادونه وکړله. د ښار په ښکلا کې مو څومره ونډه درلودله، څه مو وکړله؟ ښاغلی لالزوی صاحب، ښاروالي هڅه کوي چې د ښار د نورو فعالیتونو ترڅنګ د ښار و ښکلا ته، د ښار و سرسبزۍ ته، د ښار و پاکوالي ته او همدارنګه د ښار و نظم ته هم خاص کار وکړي. تېر کال مو د کندهار ښار په مختلفو برخو کې د ښار د ښکلا لپاره ډېر څه کړي دي. د ښار د تنویر په برخه کې، یعنې د روښانتیا په برخه کې چې د شپې ښار روښانه سي، ډېر کار وسو. او د ښار د سرسبزۍ په برخه کې، د ښار د پاکوالي په برخه کې ډېر کار شوی دی. تېر کال موږ د ښار 8 سیمې چې هغې کې مخکې کلونو کې هغه د شپې په ترک کې به هغه تیاره وي، رڼا به نه وه، شی به نه وه. تېر کال وتوانېدلو چې د ښار 8 سړکونه، یعنې 8 واټونه و، جادې دا مو روښانه کړل په مختلفو برخو کې. کله چې دغه سیمې روښانه سولې، د کندهار ښار ښکلا ورسره اضافه سول د شپې په طرف کې. او سږ کال مو هم پلان دا دی چې په مختلفو برخو کې د ښار مختلف سړکونه روښانه کړو. یوه لاسته راوړنه چې اوس تقریبا 2-3 ورځې مخکې د کندهار ښار په د ډنډ 4 لارې څخه شروع تر باغپل پورې یوه لویه جاده وه، دا موږ ټوله روښانه کړه. تقریبا دا تر 6 کیلومتره 7 کیلومتره په اندازه وه. په دې وتوانېدلو دلته مخکې هېڅ روښنایي نه وه. اوس دا ټوله روښانه سوله. تقریبا پر دې جاده باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. او اوس دغه تېره شپه یوه د ښار بله 2 سیمې وې چې هغه د 10مې ناحیې مربوط کېږي، 2 سړکونه دا تېره شپه روښانه سوله. او داسې نور هم. او د سرسبزۍ په برخه کې د ښار ښایست په سرسبزۍ کې هم دی چې ښار سرسبزه وي، حتما د ښار ښایست ورسره اضافه کېږي. تېر کال مو تقریبا تر 40,000 زیات مختلف مثمر او غیر مثمر نهالان ایښي دي. د 80,000 د 80,000 په اندازه سره مو مختلف زینتي ګلان د ښار په مختلفو سیمو کې ایښي دي. او دغه تېر کال مو دغه زرغون شوي دي، وده یې وکړله او که بالکل پاتې شول. مخکې کلونو کې ستونزه وه چې مخکې کلونو کې به د سرسبزۍ په برخه کې چې به کوم څه ایښودله، د مختلفو عواملو له کبله بیرته ځینې وخت به ځینې یا به یې ساتنه نه کېدله، ساتنه به یې نه کېدله، هغه سرسبزي به له منځه څخه تلل. خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره دې برخې ته ډېر کار شوی دی، ډېره توجه شوې ده چې دغه تېر 3 کاله کې چې موږ د ښار کومې سیمې زرغونې کړي دي، د هغو ډېره ښه پالنه شوې ده. بیا کوم څه نه دي له منځه تللي، یعنې وچ شوي نه دي. هغه سیمه کې چې به د اوبو مشکل و، د سرسبزه چې به له منځه تللی، هغه د اوبو مشکل مو ورته حل کړی دی. په هغه سیمو کې مو نوې برمې وهلې دي او ډېرو سیمو ته بیا د قطره‌یي اوبو سیستم برابر کړی دی. د دا قطره‌یي اوبو سیستم ګټه دا ده چې خو به ټولو نهالانو ته په هغه معینه اندازه اوبه ورسېږي او هم به د اسراف مخه نیول شوی وي، د اوبو د ضایعاتو مخه به نیول شوی وي. دغه قطره‌یي اوبو سیستم ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او پلان لرو چې د سږ کال د ښار نورې سیمې هم دغه که د ښاروالۍ د بودیجې د لګښت شفافیت ته راشو، چېرته یې ګورئ؟ د ښاروالۍ د بودیجې اړوند که درته ووایم چې دغه 3 کاله د ښاروالۍ بودیجه نسبت نورو کلونو ته ډېره زیاته شوې ده. کندهار ښار په سطحه که راواخلې، اوس تېر کال 10 کاله چې سره پرتله کړې چې کندهار ښاروالۍ کې څومره بودیجه راټوله شوې ده، تر 50 تر 80 سلنه د ښاروالۍ بودیجه زیاته شوې ده. هر کال دغه د اندازه پسې زیاتېږي. د دې یو لامل دا دی چې هغه په دې کې هر څه کې شفافیت شته. مخکې کلونو کې به خلکو زړه نه ښه کوي چې د ښاروالۍ کوم حق پر عام ولس باندې هغه ورکړي ښاروالۍ ته.
اوس ټول ولس په دې قانع شوی دی چې دغه پیسې چې موږ ښاروالۍ ته یا د خټو د ټکس په نوم باندې یا د جواز په نوم باندې یا د صفایي محصول په نوم باندې موږ دا ښاروالۍ ته ورکوو، د هغه پیسې دي چې بیرته په دې ښار باندې مصرفېږي. اوس ښاروالي چې دا کومې پروژې عملي کوي د دې څخه د دولت د بودیجې څخه کومه ټاکلې اندازه نه لري. دا ټول هغه پیسې دي چې د عام ولس څخه په مختلفو بڼو راټولیږي او بیرته د دې ښار د بیا رغونې لپاره مصرفېږي. شفافیت شته ده؟ بالکل 100% شفافیت شته. د مقطع کې یو شمېر خلک وایي شفافیت څخه دوی سر ټکوي، وایي په ځینو مقطعو کې شفافیت نشته. د هغوی دا خبره تر کومه بریده سمه ده؟ کندهار ښار کې دغه څه نشته چې که چیرې دغه ستونزه وای، که چیرې شفافیت نه وي نو بیا د ښاروالۍ عواید هم نه زیاتېږي. د کندهار د اوسېدونکو ځینې نظرونه موږ راخیستي ول، هغوی په ځینو مقطعو کې دا ویل چې ښاروالۍ پر خپل سر پریکړې کوي، خلکو ته غوږ نه نیسي، د خلکو نه اوري، د خلکو په مشورې کار نه ترسره کوي، چې دوی په کوم مقطع کې ستونزې لري، کومه کې دوی پرمختګ ده او څه ډول ده. دا کیسه څه ډول ده؟ ښاغلی لالزی صاحب، کندهار ښاروالي چې کومې پروژې د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې پلي کوي، دا ټول د ښاروالۍ ټوله پروژې دا د خلکو د غوښتنې په اساس سره پلي کیږي. ځینې وخت په کې داسې خلک داسې شکایت کوي چې مثلا د دې په سیمه کې اوس موږ داسې کوو دا ټولې پروژې چې بیا تطبیق کېږي دا په متوازن ډول سره په ښار په مختلفو سیمو. اوس مثلا د ښار په یوه ناحیه کې تیر کال یو سړک جوړ شو، په بله ناحیه کې تیر کال یو مانده سنګکاري وسو، د ویالې سنګکاري وسو، په بله ناحیه کې مثلا د کوڅو د چریو رغول ترسره سول. یعنی دغه کومې پروژې چې کندهار کې پلي کېږي دا ټوله هغه پروژې دي چې د خلکو د غوښتنې په اساس سره پلي کېږي. اوس کوشش کوو چې دغه روان کال چې دی کومې پروژې مو پلان کړي هغه پروژې پلانوو چې د خلکو اړتیا زیاته وي، په ښار کې ستونزې زیاتې وي. دا ټول ښاروالۍ هم دغه رقم دي چې کومې پروژې عملي کوي د خلکو د غوښتنې په اساس باندې په ښارونو کې پلي کېږي. ولې د ځینې خلک چې ګیرل او شکایتونه لري د دوی ستونزه چیرته ده؟ آیا د دوی حق دلته خوړل کېږي؟ د دوی خبرې نه اورېدل کېږي؟ مثلا ځینې خلک به یو ګاونډی به د هغه پر ګټه به د بل همسایه ګاونډی به د هغه پر زیان به تمامېږي. دا پوښتنه هم کړې ده؟ تاسو چې یادونه کوئ که چېرې داسې ستونزه وي نو ځینې خلک چې بیا شکایت کوي هغه کېدای شي دا ستونزه وي چې اوس ښاروالي د یوازې په یوه ناحیه کې کار وکړي. دا خو هم امکان نه لري. یعنی د هرې ناحیې څخه چې موږ کوم عواید راټولوو د ښاغلي لالزی صاحب دغه ښاروالي چې د کال د خپل انکشافي پلان جوړوي د کال د شروع څخه مخکې د هرې ناحیې عوایدو ته په کتو سره په هغه ناحیه کې پروژې هم پلان کېږي. اوس مثلا که په یوه ناحیه کې کار ډېر کېږي طبیعي خبر ده چې د هغې ناحیې عواید ورسره زیات دي. د هرې ناحیې عوایدو ته په کتلو سره په هغو ناحیو کې پروژې پلان کېږي او کار کېږي. که په ځینو ناحیو کې کېدای شي داسې چې کار د نسبت نورو ناحیو ته څه زیات شوي، هغه په دې معنا چې په هغو ناحیې عواید زیات دي، موږ چې کوم عواید د کومو ناحیو سره راټولوو بیرته په هغه ناحیه کې باید په مصرف ورسوو. د خلکو دا ګیلې او ستونزې دا دی چې مشکل دوی دا دی چې د ناسمو پرېکړو د معلوماتو نشتوالی. خو د دې لپاره که داسې وایي چې کوم میکانیزم مو جوړ کړی دی چې مطبوعات ته وخت پر وخت د پروژو او لګښتونو په اړه جزئیات او معلومات شریک کړي ورسره؟ ښاغلی لالزی صاحب د ښاروالۍ چې څومره پروژې دي د هره پروژه چې شروع کېږي د شروع په وخت کې ټوله د افغانستان څه مطبوعات چې کندهار کې حضور لري د هغوی په حضور کې د پروژې چارې پیل کېږي، د هغوی سره لګښت شریک کېږي چې په دې پروژه کې څونه کسان په کار بوخت دي دا ورسره شریک کېږي. او بیا چې کله د پروژې شروع سي د ښاروالۍ اړوند چې کوم مطبوعات یا محلي کومې رسنۍ دي وخت پر وخت د دې پروژې اړوند معلومات له عامو خلکو سره شریک کېږي. او بیا چې کله دا پروژه بشپړه سي د دې پروژې مکمل معلومات او لګښت چې څونه کسان په کار کولو باندې بوخت وه دا له ټولو رسنیو سره شریک کېږي. وړاندې مو د ټنډو کپر سړکونو په اړه راته وویلم، د ماتو سړکونو د کوڅو فاضلاب او کثافات او دغه نور موضوعات که یاد کړو، ستونزې حل شوي دي که لا هم له ننګونو سره مخ یې؟ ستونزې خو په داسې کندهار کې یا په افغانستان په نورو سیمو کې چې کومې ستونزې شته دغه ټولې ستونزې په یو وخت باندې یا په یوه کال کې دا ګرده نسي حل کېدلی. هر کال خپلو امکاناتو ته په کتلو سره د کانډو کپر سړکونو په برخه کې کار کېږي، د نوي سړکونو د جوړولو په برخه کې کار کېږي، د مندونو که نه. یعنې موږ داسې یوه ستونزه نه وي کندهار کې یا په هر ولایت کې
که اوس یوازې د ستونزه د کندو کپر سړکانو خو ښاروالي به د سږ کال چې کومه بودیجه ده دا به پر ټوله کندو کپر سړکانو باندې مصرف کړي، ټوله کندو کپر سړکان به ورغوي، خو په بله برخه کې به بیا کار نه ټولو مقطعو کې ویشي دغه برخه. بالکل و هره برخه کې. اوس مثلا تیر کال 15,000 متره مربع سړکان پینهکاري سو، سږ کال دغه اندازه ته کېدای شي تر هغه زیاته سي چې اوس موږ اعلان ته سپارلې ده، تقریبا دا تر هغه څه اندازه زیاته ده، دا کندو کپر سړکونه رغول کېږي او کېدای شي یوه بله پروژه هم د کندو کپر سړکونه. یعنی مطلب دا چې هره برخه کې باید په څه اندازه سره کار وشي، ځکه د ښاروالي عواید خپل عوایدو په کتلو سره دغه پروژې پلانوي او بیا یې تطبیق کوي. ښه عاصم صاحب، د کارونو جزئیات مو شریک کړل، معلومات کوم خدمات مو سرته رسولي، که دا ووایو چې د دې سربیره کوم خنډونه ننګونې شته چې لا هم ستاسو کارونه یې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي؟ ښاغلی لازوی صاحب، خنډونه خو هره برخه چې راواخلي کېدای شي ځینې ستونزې پکښې کې شته. یوه ستونزه خو دا ده چې ډېر کار نه کېږي، مثلا د لګښت خبره، د بودیجې خبره ده. یعنې که چیرې موږ د ښاروالي چې څومره حق پر عامو خلکو باندې که هغه ټوله چیرې د ښاروالي څومره هغه حق ښاروالي ته ورکړي، نو بیا د دې په لګښت د دې په پیسو په راټولولو سره بیا ښاروالي کولی شي چې ډېر کار وکړي. ځینې ستونزې چې شته هغه دي چې ښاغلی لازوی صاحب یو پروژه چې په سیمه کې وځي، یو سړک چې په یو سیمه کې وځي، ښاروالي مجبور وي چې هغه سیمه به ټوله استملاک کوي، یعنې استملاک به کوي. یا ځینې سیمې بیا داسې چې هغه دولتي مځکې وي چې هغه غصب سوي وي، بیا جنجالونه خلک عام خلک راپورته کېږي چې دا زموږ کورونه تخریبېږي یا څنګه دي. اوس که چیرې ښاروالي په یو سیمه کې سړک باسي، که دغه ملکیت شخصي وي او څوک یې شریک حواله او اسناد ولري، خو هغوی ته موږ استملاک ورکول کېږي. او هغه سیمې چې بیا غصب سوي مځکې دي، کورونه پر جوړ سوي دي او بیا دولت دا ورنړوي، دلته ځینې وخت ستونزې و جنجالونه او مشکلات وي. ښه، د کندهار د ښاروالۍ د مطبوعاتو د مسؤل په توګه د کندهار ولس اندېښنو ته څه ځواب لرئ؟ وروستی پیغام وړاندې کړئ ورته. ټولو هیوادوالو ته مو دا پیغام دی چې دوی د ټوله په دې ډاډه سي چې کندهار ښاروالي کوم عواید د دوی څخه راټولوي، دغه عواید بیرته د دوی لپاره په مصرف رسول کېږي، پر بله لاره باندې نه ځي. او کومې ستونزې چې دوی لري، ښاروالي به حتما هغه ستونزو ته خپلو امکاناتو ته په کتلو سره پر وخت رسیدګي کوي. دا که په هره برخه کې وي، که د تنظیم په برخه کې وي، که د بیا رغونې په برخه کې وي، که د نوو پروژو د پیلولو په برخه کې وي، خپلو امکاناتو ته په کتلو سره ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله کومې پیسې چې ستاسې څخه راټولوو بیرته به ستاسې په ښار باندې مصرفوو. ډېره زیاته مننه. د کندهار د ښاروالۍ د مطبوعاتو مسؤل ښاغلی سیف الله عاصم صاحب، کور د ودان چې وخت راکړلو. مننه ستاسې هم کور ودان چې موږ ته مو څو لحظې وخت راکړي او د خپلو درنو لیدونکو سره مو مخامخ کړو. کور د ودان، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. څېړنه پر همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.